آیا مسلمانان او مسلمانی داسې وي؟ سلامونه ګرانو کتونکو، د مطلب تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لویه مشورتي جرګه چې پکې د وطن له سمې او غر هر کونج نه افغان سولې ته د رسېدو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د میکانیزم او تګلارې د جوړېدو د پلاوي د ټاکلو، دارنګه د ولسونو د نظرونو، مشورو او دردونو راټولولو لپاره سپین ږیرو، ځوانانو، خویندو او د بېلابېلو اقشارو نمایندګانو حضور درلود، چې هم یې د خدای امر پر ځای کړ، هم یې د قانون افغاني دود ټولنیز جوړښت تقاضا. نه د چا په فرمایش رابلل شوې وه، نه د کوم شخصي عرض په پار، نه پکې انحصار و، نه پکې جبر. هر نماینده د خپل ولس، سیمې او ډلې په استازولۍ د زړه خبرې وکړي. د ولس غوښتنې اوربند، سوله، د جګړې پایښت، د بمباریو شپېنیو عملیاتو د درېدو، طالب زندانیانو د خوشي کېدو، خو ډېری سیاسیونو ورسره پرېکون اعلان کړ. دارنګه هغه فیسبوکي طالبانو چې شپه ورځ به یې چغې وهلي، آن له خولې به یې ناړې بادېدي چې ولې لویه مشورتي جرګه نه راغوښتل کېږي. او دا هغوی هم پکې ګډون ونه کړ او تحریم یې کړه. خو دا د لینین او پوتین په پښو کې پراته دي. کابل کې د روسي سفارت خاصو مراسمو کې ګډون کړي، خو نن د دوی په وینا که مشورتي لویه جرګه هم غلطه وه، دوی به پکې ګډون کړی به او خپلې خبرې به یې کړې وی. نو تاسو قضاوت وکړئ چې لویه مشورتي جرګه د دوی په خوله غلطه وه چې ټول غړي مسلمانان او افغانان وو، خو د روسانو غونډه سمه ده. دوی بیا خلکو ته وایي چې د کفارو سره مشابهت مو د هغوی کتار کې راپاڅوي. نو دلته مطمئن وګورئ چې څومره مشابهت یې کړی. کاش دوی ورسره صرف ظاهري مشابهت درلودی، د دوی زړونه هم هغوی سره تړلي دي. او بله خبره دا ده چې په روزه کې طالبان د مسلمانانو سره جهاد او امریکایانو سره په دوحه کې مذاکرات کوي. هر څوک په هره جامه کې چې وي او د افغانستان بربادي غواړي، رب دی د همدې روژې په برکت تباه او برباد کړي. نو ملګرو، دغه حالات دي په افغانستان کې چې تاسې په خپله ګورئ. نو دغه مطلب لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ، او د لا ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله